ما په زړو او شلېدلو جامو کې ښخ کړی، په نوو کې نه، ځکه چې د نوو جامو اړتیا هغو ته ده چې ژوندي او بربنډ دي. ښځه او معیوب هېڅکله مه وژنه. په چا چې نصیحت اغېزه نه کوي، هغه ته دې وپوهېږي چې زړه یې له ایمان تش دی. له مال او دولت پرته چا په علم د خدای دعوا نه ده کړې. مه خفه کېږه، ځکه چې ته مسلمان یې پر الله تعالی، د هغه پر رسولانو، د هغه پر کتابونو او فرښتو، د آخرت په ورځ، او دا چې خیر او شر د هغه په قضا او قدر پورې اړه لري، ایمان لري. خو داسې خلک هم شته چې له الله تعالی نه منکر دي، رسولان درواغجن بولي، په آسماني کتابونو کې اختلاف کوي، د آخرت له ورځې منکر دي، او د قضا او قدر په اړه ملحد شوي دي. جهاد لومړی له خپله ځانه وکړه. تمه فقر دی او قناعت شتمني ده. مخکې له دې چې بزرګ شي، علم زده کړه. هوښیار سړی هېڅ هر شي ته په کتلو کې عبرت حاصلوي. داسې کار وکړئ که خلک مو ویني چې پرې خجالت نشئ. لږې خبرې کول پوهه او حکمت دی. څومره مو چې له دنیا سره مینه کمه وي، هغومره به مو ژوند په ازادۍ تیریږي. کم خوړل صحت دی. پر ځان باور د نیکمرغۍ د تاودو لومړۍ خښته ده. څوک چې ټوکې ډېرې کوي، د هغه ادب او حیا کمیږي. له هغه چا غوښتنه مه کوه چې ستا په بریالیتوب نه خوشحالیږي. خپل راز له ځان سره وساتئ. له سپین ګیرتوب نه مخکې ځواني، او له مرګ نه مخکې سپین ګیرتوب غنیمت دی. له بدو سره نااشنا سړی په بدو ککړېږي. توبه هغه ده چې هغه ګناه کله هم تکرار نه کړي. 3 شیان د احترام باعث ګرځي: سلام اچول، د نورو لپاره په مجلس کې ځای پرېښودل، له هغه چا سره چې خبرې کوي هغه په ښه نوم یادول. هغه څوک چې خپل راز وساتي هغه آزاد دی. له ډېرو خندا سره غم عمر او دبدبه کمیږي. تمه کول مفلسي او بدل نه غوښتل صبر دی. له غریب سره په خواخوږي خبرې وکړه چې هغه زړورتیا پیدا کړي او خپله ستونزه درته ووایي. وړاندې له دې چې عمر دې زیات شي، علم حاصل کړه. لږ ویده کېدل عبادت دی. د یو چا مخامخ ستاینه او حلالول دواړه یو شان دي. مه ډېره مینه کوئ او مه ډېره کرکه. د هر شي یو ښکلا وي. نیکي ښکلا دا ده چې ژر تر ژره وشي. ژړا نه کول د زړه د سختي له وجې ده. پور لږ واخله چې آزاد او هوسا ژوند وکړي. فضل او آداب ډېر ښه میراث دی. د بیکاره سړي دماغ د شیطان خونه ده. له کار کوونکي سړي څخه شیطان لیرې تښتي. څوک چې مو بد ایسي، د هغه له ضرر څخه مو ځان وژغورئ. کله چې د حضرت عمر د وفات وخت نږدې شو، نو خپل زوی ته یې وویل: زویه، کله چې ماته د مرګ راشي، نو زما د بدن ښی خواته کښېنه او ماته تکیه کړه. ښي لاس دې زما په تندي او چپ لاس دې په زنې کېږده. څه وخت مو چې ساه خیږي، نو زما سترګې را پټې کړه. ماته درمیانه کفن را واغونده، ځکه چې که الله تعالی وبخلم نو تر ده ښه کفن به راکړي، او که یې ونه بخلم نو دا کفن به هم را نه واخلي. زما قبر درمیانه جوړ کړه، ځکه که الله جل جلاله بخښنه راته وکړي، نو قبر به راته د سترګو د لیدو تر کچې آرد کړي، او که معاملت دې پر خلاف وي، نو بیا به قبر دومره راتنګ کړي شي چې پښتۍ مې په یو بل کې ننوځي. زما جنازه دې مېرمنې نه بدرګه کوي. کومې ښېګړې چې په ما کې نشته هغه مه بیانوئ، ځکه چې الله جل جلاله مې له تاسو نه ښه پېژني. کله چې زما جنازه واخلئ، نو تیز تیز ځئ، ځکه که ما ته الله تعالی بخښنه کړې وي، نو تاسو ما د خیر طرف ته په بیړه بیایي. او که معامله خدای مه کړه بل څېر وه، نو تاسو یو شر په اوږو اخیستی دی، دا له خپل څټ نه زر کوز کړئ. د ګناه کولو لپاره داسې ځای وګوره چې هلته الله تعالی نه وي. که سترګې مو لوڅې وي او ویې غړوئ، نو هره ورځ مو محشر دی. په کراره خبرې کول، ښکته کتل او میانه رویي د ایماني نښه ده. کله ناکله د مجرم بخښل د مجرم نور هم خطرناکه کوي. مه خفه کېږه، ځکه چې اعصاب به دې ټکان وخوري، زړه به دې خفه ودرېږي، خوبونه به دې ګډ وډ شي، او د شپې خوب به در باندې حرام کړی شي. شاعر ویلي:
ډېر مصیبتونه داسې دي چې انسان ورڅخه تنګ شي. حال دا چې له الله تعالی سره د حل لارې شته. انسان ته ستونزمن او ویرونکي معلومیږي او فکر کوي چې خلاصېدی ترې نشي، خو له الله سره د هغې د لرې کولو پراخ وسایل شته دي. مه خفه کېږه او د نیکمرغۍ قاعده ولوله. کله چې ته نشي کولی د خپلې ورځې په حدود کې ژوند وکړې، نو ذهن به دې ګډ وډ او کارونه به دې تیت و پرک شي. ماضي هیره کړه چې له ماضي سره زړه تړل لیونتوب دی. له مستقبل سره هم زړه مه تړه، ځکه چې هغه له راغلی نه دی. له نیوکو څخه مه ویرېږه، ځکه نیوکې ستا ارزښت خوندي ساتي. د الله جل جلاله ذکر وکړه چې په همدې سره زړه ته ډاډ رسیږي. هر څه ته د قضا او قدر له نظره ګوره. له چا څخه د مننې انتظار مه کوه. په نعمتونو کې فکر وکړه او شکر وباسه. شیبه په شیبه د خوښۍ احساس کوه. د مصیبتونو په وخت کې دعا منل کیږي. مصیبتونه د سترګو ملهم او د زړه قوت دی. له تنګسي سره اسانتیا ملګرې وي. ځان په اړه ناوړه قضاوت مه کوه. ستا رب د پراخه بښنې څښتن دی. له غوسې څخه ډډه وکړه. ژوند ډوډۍ، اوبه او سیوری دی، نو فکر مه کوه. ستا رزق له اسمان څخه دی. اسمان چې څومره غوریږي هغومره نه وریږي. له نورو غم ځپلو څخه عبرت واخله. تا ویلي ما ویلي پرېږده. مه خفه کېږه، ځکه ته د هغو خزانو او قصرونو په اړه غم او اندېښنې چې تا راټولې کړي دي تا ته خوښي او ښېرازي نشي در بخلی، بلکې ستا غم او اندېښنې بلا پسې زیاتې کړي. مه خفه کېږه، ځکه که خفګان ستا په زړه کې ځای نیولی وي، سترګو ته دې ډاډ مخامخ ولاړ او پوستکي کې دې نښتی وي، نو د ډاکټرانو او طبیانو تجربې او درملې درته هېڅ ګټه نشي در رسولی. مه خفه کېږه، ځکه چې الله تعالی ستا لپاره ځمکه او د هغه اسباب را پیدا کړي دي. ستا لپاره یې ځمکه مسخر کړې، باغونه او نهرونه یې پیدا کړي، هر څه یې جوړ کړي دي. د کجورو میوه لرونکي ونې، ځلېدونکي ستوري، سیندونه او دریابونه یې هم ستا لپاره را پیدا کړي دي. نو ته ولې خفه یې؟ مه خفه کېږه، دا چې ستا د څښلو لپاره خوږې او یخې اوبه شته او ستا اخیستلو لپاره پاکه هوا لري، په بدن روغ یې په خپلو پښو ګرځېدی شي او د شپې هوسا او ډاډه خوب کولی شي، نو بیا ولې خفه یې؟ مه خفه کېږه په داسې حال کې چې لمونځ کوې، قرآن لولې، خلکو ته خیر رسوي. مه خفه کېږه، د وزګارتیا او بیکارۍ له امله خفګان ته سره مه ټیټوه. لمونځ کوه، قرآن لوله، نورو ته د خیر کارونه وکړه او د الله تعالی په دربار کې د دعاګانو لپاره لاسونه لپه کړه. د ژبې ښویېدنه د پښو تر ښویېدنې ډېره خطرناکه ده. خلک ستا د عیبونو نیکمرتیاو جاسوسان دي. که هر څه وي، ګناه مو له پریشانۍ سره مخ کوي. د مال او اولاد مثال داسې دی لکه چې په وچه دښته باران وشي او دښته شنه کړي. د نعمت بې ځایه مصرفول هم ناشکري ده. زما د رب رحمت په هر شي کې شته. څوک چې مړه کېږي د هغوی له مرګ څخه عبرت واخلئ. ګناه په هر حال کې زړه نازړه آرامه ساتي. خپله ژبه د امیرانو د ستایلو څخه وژغورئ. تعجب په هغه چا چې حساب حق ګڼي او بیا هم مال جمع کوي. مرګ یو بې خبره ملګری دی. پوهان غریب او بې کسه دي، ځکه چې ناپوهان ډېر او هغوی د دوی قدر نه پیژني. که ته پاچا هم شي، بیا هم د خپل پلار او استاد درناوي لپاره ولاړېږه. چوپتیا د پوه لپاره ګاڼه او د ناپوه لپاره پرده ده. د دنیا تر ټولو سخت غریبي کمعقلي ده. که آرام او هوسا ژوند غواړې نو وعدې کمې کوه. څوک چې الله جل جلاله هیروي، الله جل جلاله هغه هیروي. د خدای جل جلاله له رحمته هیڅکله مه ناهیلی کیږئ. څوک چې له ګناه پاک وي هغوی ډېر زړور وي. تر سفر مخکې ملګري وپوښته او د کور تر پیرلو مخکې ګاونډي وپېژنه. کله چې مؤمن مړ شي نو په هغه پسې د هغه د لمانځه ځای ژاړي. د ستونزو حل په صبر او د نعمتونو ساتنه په شکر وکړه. د حکمت ونه په زړه کې کرل کیږي او په دماغو کې راشنه کیږي او میوه یې د ژبې پر سر وي. تر ټولو غټ خیانت د خپل قوم سره غداري ده. غوره ډوډۍ هغه ده چې په خپلو لاسو ګټل شوې وي.
د الله جل جلاله په قدرتونو فکر کول هم عبادت دی. په جګړه کې وهل آسان دي، خو له جګړې څخه وتل ګران دي. د مشرانو مشورې د یو ځوان له زور او قوت څخه ښې دي. دین خزانه او علم د خزانې لاره ده. د خدای جل جلاله څخه وویریږئ چې له بل هیڅ چا ویره ونه کړئ. له ذلت نه غوره ده چې تکلیف وباسي. څوک چې خپله د ځان عزت ونه ساتي، بل څوک یې عزت نه کوي. د زمانې هر ګړۍ له آفتونو څخه ډکه ده. د مظلوم له ښرا څخه وویریږئ، ځکه د مظلوم ښرا د شعاع په ډول د اسمان په لوري ځي. په خوشحاله څېره ستړي مشي کول هم نیکي ده. د مال ساتنه به ته کوي او علم به ستا ساتنه کوي. تجربې کله هم نه خلاصیږي. هوښیار هغه دی چې ګټه ترې نه واخلي. څوک چې خپله بېلارې وي، هغوی به نورو ته سمه لار څنګه وښایي. په عقیدو کې شک لرل د شرک برابره ده. غوروالی او بزرګي د اسلام نه پرته به بل هیڅ ځای کې نشته. توره چې زما د عزت نښه ده، هغه هیڅکله له ما مه جدا کوئ. او سیلمن اوسئ، له هیڅ شي څخه مه ویریږئ، ځکه الهي تایید له تا سره وي. ای د کائناتو ربه، که ته موږ ته فتح راکړې، نو زه به ستا د نوم د دښمن هم پرې نږدم، او تر څو چې دا دریاب د دوی په وینو نه وي بهېدلی. موږ نه یوازې ایمان راوړو، بلکې د ایمان لپاره ځانونه هم قربانوو. انسانیت او اخلاق ستا په کړو وړو کې دي، نه د بل په خوله کې. د وخت په تمه مه کښېنه. وخت ستا د کامیابۍ او ناکامۍ په کیسه کې نه دی. ژوند هغه کلي ده چې په دوه کې یوه دروازه پرې پرانیستلی شو، او دوزخ او جنت. د ګټې او زیان لپاره خپل عزت له منځه مه وړه. ملګري ته د راز خبره مه کوه، کیدای شي چې سبا ستا دښمن شي. له جنګ او فتنې څخه په ډډه ګرځه. مړي بد مه یادوئ، ځکه چې ګټه نه لري. د میلمه په وړاندې چاته غوسه مه کوه. بې ځایه وینا کوونکی او لوی کوونکی مه اوسه. له بد ذاته خلکو څخه د وفا تمه مه کوئ. چوپتیا او خاموشي خپله پانګه وګرځوئ. په کوم حالت کې چې اوسې، پر هغه خوښ اوسه. په مجلس کې له خلکو څخه مخکې مه ویده کېږه. که د ژبې له زیان څخه ځان ژغورل غواړئ، نو چپ اوسئ. ځوانمردي د ځان عادت وګرځوئ. هر وخت خپل مرګ په یاد ولرئ. په هر چا مه بدګمانه کیږئ، که نه نو په دنیا کې به هیڅ دوست او د خواخوږۍ ونه مومئ. که تاسو له چا سره محبت نشئ کولی، نو له هغه څخه نفرت هم مه کوئ. دنیا د غلو مورچه ده. په دې کې په هوښیارۍ او پوهې سره ژوند کول پکار دي. مرګ داسې شی دی چې معلوم نه دی چې کله به راځي. له وړاندې ورته تیاری نیول پکار دی. له ستونزو څخه مه ویریږه، ځکه چې ستونزې په تیاره کې ځلیږي. د غوسې په حالت کې د خپل لاس ساتنه کوئ. ډېرې ورئ او لږ غږیږئ. په خېټه وږي، خو په حکمت ماړه اوسئ. خپله هم نیکي کوئ او نورو ته هم د نیکۍ تلقین وکوئ. رښتیا خبره مه پټوئ او درواغ خبره له سره مه کوئ. په علم سره زړه داسې ژوند کیږي لکه وچه ځمکه باران. د عقل په څېر هیڅ دولت نشته، او د جهالت په څېر هیڅ غربت. بد ویل 3 کسان ټپیانوي. لومړی خپل ځان، دویم په چا پسې چې بد وایي، دریم هغه څوک چې خبرې دې اوري. له احمقانو ناپوهانو سره انډیوالي مه کوئ. دا په ستونزمن وخت کې ستاسو ربړې او کړاوونه لا زیاتوي. لکه باران چې وچې ځمکې لمدوي، دغه راز له عالمانو سره ناسته ولاړه د سړي زړه تانده ورڼوي. په لمانځه کې د زړه، په مجلس کې د ژبې، او په غوسه کې د لاس، او په دسترخوان کې د ګېډې ساتنه کوئ. الله جل جلاله او مرګ هیڅکله له یاده مه باسئ. خپله ښېګڼه او د بل بد کړه هېره کړئ. له رنځه ومرئ، خو د انسان دارو مه خورئ. له هغه دینه کفر ډېر غوره دی چې له یقینه خالي او له شکه ډک وي. د الله له ویرې د مؤمن له سترګو څخه څڅېدلې اوښکې د جهنم اور هم مړ کولی شي. د علم بحث له هر چا سره کوه، ښه دی. څوک چې په غرمه پورته کیږي، هغه له کاره پاتې وي. تمه مه کوئ، ځکه چې تمه مرغۍ هم وکړي، نو په دام کې ګیره شي. ژبه په ښو ویلو عادت کړه.
په خپلو او پردیو کې به دې دروند کړي. بده ژبه به دې په خپلو او پردیو کې سپک کړي. څوک چې صبر نه لري هغه حکمت نه لري. زه د هغه انسان په خپلواکه فکر بې غمه زړه او روڼ تندي ویاړم چې نه زر لري نه زمین. چې هوښیار وي په دې خبره به پوه شي چې وږی د وربشو ډوډۍ ښه په مینه خوري او ښه پرې لګي، خو چې موړ وي نو هغه د سوچه غوړیو حلوا ته هم نه ګوري. څوک له طبیبانو دوا غواړي او څوک له درویشانو دعا، خو خدایه ما هیڅ چاته ماړ کوه، زه هر څه له تا غواړم. د زړه سواند او رښتینو انسانانو مخونه د سپرلي د ګل غوټیو په څېر تان او غوړېدلي وي، او د درواغجنو او بې رحمه خلکو څېرې د خزان سیلۍ وهلي مړ ژواندې وي. له هر څه نه بده دا ده چې ناپوهي پایي او هوښیاري مري. ناځوانه خلک په خپل نسب ویاړي او میړونو په خلکو کارنامو. د توبې صابون هیڅ خیرې نه پرېږدي، که هر څومره دې جامه خیرنه هم وي. د ښځې مثال د مار دی، په کور کې بنده ښه ده، لکه څنګه چې مار په سوړه کې ښه دی. ښځه چې له کوره بهر شي او مار له سوړې، نو ډېر خطر لري. د تورې ګزار سړی ټپي کوي او د ژبې ګزار روح ټپي کوي. خیرانتیا ده په وګړي کې چې په دوزخ ایمان لري او بیا هم ګناه کوي، او شیطان د خپل دښمن په صفت پیژني او بیا یې هم اطاعت کوي. د ګل یا ښه بوی وي او یا ښه رنګ چې په دې دواړو کې یو هم نه لري، نو ګل نه دی. په کوم کور کې چې نیکه ښځه وي هغه کور د جنت په شان دی. نفرت له جرم څخه وکړه، نه له مجرم څخه. د ښایسته ښځې په لیدو سترګې خوشحاله کیږي او د نیک اخلاقه ښځې په لیدو زړه. که واقعیتونه ستاسې له نظرونو سره همغږي نه کوي نو واقعیتونو ته تغیر ورکړئ. زه منم چې اندونه د انسان په وجود تاثیرات غورځوي. هڅه مه کوه چې یو بریالی کس وي، بلکې کوښښ وکړه چې یو ارزښتمند کس واوسې. هغه ستونزې چې موږ ورسره لاس او ګریوان یو په هغه طریقه له منځه نه شوړلی په کومه چې پیدا شوي دي. علم هغه وخت کولی وي چې د زندګي د اړتیاو یا پیسو د لاسته راوړلو لپاره ونه کارول شي. د انسان لپاره تر فکر کولو پرته بل سخت کار نشته. کوم مسایل چې زموږ د فعلي فکر په واسطه رامنځته کیږي نشو کولی په همدې فکر یې حل کړی شو. دین له علم پرته ړوند دی او علم پرته له دین ګډ. په هغه نړۍ کې چې دیوالونه او دروازې نه لري پنجرو ته اړتیا نشته. که یو کس ووایي چې په ټول ژوند کې له ستونزو سره نه دی مخ شوی، نو دا په دې معنا ده چې د هیڅ کله هم د نوښت فکر نه دی کړی. نشي کولی چې په یو مهال هم د جنگ مخ ونیسو او هم ورته آماده شو. ژوند د بایسکل سپرلي ده چې تعادل ساتلو لپاره یې حرکت اړین دی. له پرون زده کړئ، په نن کې ژوند وکړئ او سبا ته هیلهمن واوسئ. کله هم د خپل وجدان خلاف کار مه کوئ، ان که د قانون غوښتنه هم وي. ولی په نننۍ زمانه کې چې ژوند د امکاناتو په لور روان دی، کار د صفت یو مټ آسان او تر پخوا څو چنده زیات، مګر خوشحالي بیخي کمه ده. که غواړئ چې ماشومان مو هوښیار وي، هغوی ته تخیلي کیسې واوروئ. نشو کولی چې له انسانیت ناهیلي شو، ځکه موږ خپله هم انسانان یو. ناسم چلند کول په ناسم شخصیت بدلیدل دي. په نړۍ کې 3 قدرتونه حکومت کوي: ډار، حرص، حماقت. نړۍ د ژوند کولو لپاره یو خطرناک ځای دی، البته د هغو کسانو لپاره چې د شر مخه نیسي، نه د هغو لپاره چې شر منځته راوړي. که مو د ازموینې نمرې کمې شوې مه خفه کیږئ. نیکمرغه خلک د نورو نیکمرغي غواړي. مڼه کله چې له ونې نه پریوځي نو لرې نه لویږي. که په اول کې کامیابه نه شوې مه مایوسه کیږه، پورته شه او دوباره کوښښ وکړه. شاپرک غوندې پرواز وکړه او د شاتو د مچۍ غوندې چیچل. فرصت یا موقع دوامدار زیارت کوونکی نه ده. د یو منظم او پیاوړي ځواک په وړاندې یوازې یو پیاوړی ځواک د مقابلې وي. کینه کوونکی له مرګ څخه مخکې څو ځله مري. کله چې له غورځېدلو وروسته ځان راپورته کړئ، نو تر اول ځل به څو چنده غښتلی، هوښیار او بیداره یې. رښتینولي هغه درمل دی چې مزه یې پیکه خو اغېزه یې تر شاتو خوږه وي. خاموشي سره زر ده چې د یوه ښه ځواب د ورکولو لپاره فکر نشي کولی.
ژوند جواري او قمار وهل دي. موږ هیڅکله هم زړور کیدلی نشو که ویره ولرو. که غواړې چې په ژوندانه کې مایوسه نشي نو پر چا پورې هیلې مه تړه. هر انسان د خپلې ژبې تر شا پټ دی. که غواړې چې وپوهیږي چې څومره اوبه کیدی نو ویې غږوه. وجدان په انسان کې دننه د خدای پټ خو واضح اواز دی. مینه هغه جال دی چیرته چې زړونه د ماهیانو په شان پکې بندیږي. پتنګ په شان الوزه، حریف ته د موچۍ په شان ټک ورکوه. په ژوند کې هیڅکله هم شاته مه ګورئ. 9 ځله لوېدا خو په 10م ځل پورته کېدا او روانېدا ته کامیابي ویلی شو. که د بایللو تجربه ونه لرو موږ به هیڅکله هم پوه نشو چې موږ د څه شي لایق یو. زغم او صبر د بریالیتوب کلی ده. هر سړی د دویم چانس حقدار دی، خو د هغه زړې تېروتنې د تکرار لپاره نه. دوستي ارزښتمن نعمت دی چې نیکمرغي 2 برابره کوي او بدمرغي راکموي. که څوک ووایي نشي کامیابېدی نو یا خو هغوی زیار نه باسي او یا ستاسو له بریاو ویریږي. که عزت او درناوی غواړې نو پر پوهې لرلو سربیره لږې خبرې کوه. عقل ستاسې ښه ښوونکی دی. چوپتیا غوره کړه او یا داسې خبره وکړه چې تر چوپتیا غوره وي. د بل چا په سترګو او خوښه واده کول، د ځان لپاره دوزخ دروازې پرانیستل، اندېښنې د خوبونو لیدل، اسویلي اوښکې او هیلې له مینې څخه نه بیلیدونکي انډیوالان دي. ډارن مخکې له مرګه څو ځله مري خو زړونه یې یو ځل خوند څکي. اولاد لپاره تر ټولو ښه ځای د مور زړه دی. مینه له سترګو نه له زړه کېږي، ځکه خو د مینې خدای ګوټي تړوند وایي. ښکلا عشق منځته نه راوړي، بلکې دا عشق دی چې ښکلا زیږوي. ژوند هر چاته ګران وي، خو زړور انسان ته عزت تر ژوند ډیر ګران وي. زما یقین دی چې انساني فکر د ژوند دښمن دی. خدای جل جلاله تا ته یوه څیره درکړې ده او تا ته له هغې څخه بل څه جوړ کړي دي. غوره تجربه د ژوند د هیلو امیدونو رڼا ده. که څوک هیلې ونه لري نو د هغه لپاره ژوند ارزښت نه لري. هغه مینه چې د سترګو په اوښکو وینځل شي تل به پاکه او سپېڅلې وي. هر څوک باید په ډیر زغم سره د خپلو کړنو یا پایله وزغمي. دنیا د یو نندارتون په څیر ده، هر څوک پکې خپل رول لوبوي او بیرته ځي. پای.